د جادو علاج د جادو دوه قسمه علاج دی. د جادو علاج مخکې د جادو کولو نه، دویم د جادو علاج پس د دې نه کله چې په سړي باندې جادو وسي. کله چې د جادو علاج مخکې د جادو د کېدلو نه چې لا جادو نه دی سوی، یو سړي ته د جادو حقیقت معلوم دی، د هغې د تاوان خبر دی، د هغې د ضرر نه خبر دی، د هغې د اثر نه خبر دی. مجتمع کې خلق ویني یو بل باندې جادو کوي، په کورونو کې اختلافات جوړ شول. د دې د وجې نه خلق چې کوم د دې د وجې نه هغوی ته ډېر تکلیفونه ورسېدل. دی غواړي زړه کې هم دا تمنا کوي چې د دې جادوګر د جادو نه به څنګه ځان وساتم، او کم یو شی دی چې زه هغه وکړم د دې لپاره چې د جادوګر د جادو نه زه ځان وساتم او د هغې جادوګر هغه جادو په ما باندې اثر ونه کړي. نو قرآن او سنت کې الله، قرآن کې الله رب العالمین، سنت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ داسې شان ښوولي دي که موږ د هغې باندې همیشهوالی وکئ، د هغې ساتنه او حفاظت مو وکئ او هغه مو د خپل زندګۍ معمول وګرځوئ، په هغې باندې معامل وکئ، نو هغه د دې لپاره چې الله رب العالمین وغواړي، نو هغه یو سبب دی د هغې اسبابونه چې انسان په هغې په وجه باندې د جادو د جادوګر د جادو نه خلاصیږي او د جادوګر هغه جادو په هغه باندې اثر نه کوي. اولنی علاج چې کوم دی هغه دا دی چې دا خبره په ذهن کې کښېنول پکار دي چې هیڅ څوک په دې دنیا کې هیڅ چاته یو تکلیف او ضرر نشي رسولی چې الله رب العالمین یې ونه غواړي. د دې وجې نه ډېر داسې ساحران دي، ډېر داسې جادوګران دي چې هغوی په خلقو باندې جادو کړی دی، لیکن هغه جادو په مقابل سړي باندې هیڅ اثر نه دی کړی. دې وجې نه الله رب العالمین فرمایي وما هم بضارین به من احد الا باذن الله. نه دي دوی ضرر رسونکي په دې خپل جادو سره هیڅ چاته بغیر د حکم او د ارادې د الله. نو دا اولنی خبره ده چې انسان په زړه کې دا خبره کښېږده چې په دنیا کې تا ته هیڅ څوک تکلیف نشي رسولی چې الله رب العالمین نه وي غوښتلي. دویم د سهار د مانځه پابندي کول، بلکې د ټولو مانځه، خو بیا خاص کر د سهار د مانځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى الصبح فهو في ذمة الله. چا چې د سهار منځ وکړي هغه د الله رب العالمین په ذمه کې دی. نو کم یو سړی چې د الله په ذمه کې وي، ستا څه خیال دی چې دغه سړي ته به شیطان تکلیف ورسي یا به ضرر ورته ورسي؟ دارنګې د سورة بقرې د دې د ویلو همیشهوالی په کور کې، دا همیشه په کور کې ویل د دې ډېر لوی برکت دی، د دې ډېر لوی فایده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان شیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقره. شیطان د هغې کوره تښتي چې په هغه کور کې سورة بقره ویلی کېږي، شیطان په هغه کور کې نه ټینګېږي. نو چې کله شیطان نه ټینګېږي او اکثر جادو چې وي هغه د جناتو د لارې، نو ستا څه خیال دی چې بیا به جادو به اثر وکړي؟ چیرې به هم ونه کړي. دویم دغه رنګې همیشهوالی کول په قرائت د چا د معوذتینو باندې، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا همیشه په کور کې ویل او په دې باندې همیشه ځان دمول. دا یو بل علاج دی چې الله رب العالمین وغواړي نو انشاءالله ته به د سحر او د جادو د اثر نه او د جادوګر د جادو نه به خلاص یې. دارنګې بل علاج د عجوې خرما. عجوه دا د خرما یو نوع ده او مدینه منوره کې هر سهار د دې خرما څخه 2 دانې خوړل دا یو لوی سبب دی د هغې اسبابونه چې الله رب العالمین وغواړي نو ته به د انشاءالله د جادو د اثر نه او د جادوګر د جادو نه به په دې سره خلاص یې. دارنګې د قرآن کریم تلاوت کول، د الله رب العالمین ذکر استغفار ویل، دا یو بل سبب دی د هغې اسبابونه چې انسان په هغې سره د جادوګر د جادو نه خلاصیږي او د جادوګر هغه جادو په هغه باندې اثر نه کوي. دارنګې ګناهونه پرېښودل، د الله رب العالمین سره خپل تعلق برابرول، الله رب العالمین طرف ته توجه کول، دا یو لوی سبب دی د هغې اسبابونه چې په دې سره هم انسان د جادوګر د جادو نه او د جادو د اثر نه انسان ورباندې خلاصیږي. دا بعضې هغه اسباب ول، هغه شان ول چې الله رب العالمین وغواړي نو انسان به د جادوګر د جادو نه او د جادو د اثر نه به چې الله غواړي انسان به د هغې نه بچ سي.